په سلامونه مو هرکلی کوم پرې د احمد احمدیار یم د انلاین ټیچ پښتو یوټیوب چینل له طریقه ستاسې حضور ته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې جوړ او روغ بایاست، د صحت جامې به مو په تن وي. ګرانو دوستانو، په تېرو ویډیوګانو کې ما درته وښودله چې څنګه کولی شو د ګوګل آی ډي جوړه کړو، همدارنګه د اډموب اکاونټ جوړ کړو، او د اډموب اکاونټ په باره کې مې لږ معلومات هم درته درکړل، او همدارنګه مې د اډموب اکاونټ ته جوړ کړي. او د هغه څخه وروسته په همدغه ویډیو کې مې درته وښودله چې څنګه اډموب اکاونټ کې د وریفیکیشن کوډ لپاره ادرس ورکو په صحیح ډول سره. نو ګران دوستانو، که چا دغه ویډیوګانې نه وي کتلې، همدغه ویډیوګانې در سره وګورئ تر څو ټول مشکلات مو حل سي. او یوازینی هیله مې دا ده که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل بټن کښې کړئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو د ټول در مخې ته تاسو پورې در ورسېږي. ګران دوستانو، راځئ په ویډیو پیل کوو، وخت مو نور نه ضایع کړو، راځئ په ویډیو پیل کوو. بیا هم درته ښه راغلاست وایم ګران دوستانو. بیا هم دغه ویډیوګانې چې ما پورته کړلې، د هغه څخه وروسته بیا هم ځینې ملګري دي چې سر یې نه خلاصېږي، ځینو پوښتنې کولې چې مطلب موږ اډموب اکاونټ ولې بندېږي، او یا زه اکاونټ څنګه جوړ کړم. ځینې ایمیلونه یې ورته راوړي وو چې مطلب هغه لکه څنګه چې ما په همدغه ویډیو کې درته وویله چې که چیرې تاسې غواړئ چې نوی اکاونټ جوړ کړئ او هغه درته داسې یو ایمیل راوړي چې وایي تا مخکې اکاونټ درلودی. ګرانو دوستانو، اوس هغه د پخوا وخت نه دی. یو بل ملګري ویلي وای چې ما په د یوه ټلیفون کې 2 اکاونټونه جوړ کړي دي، اوس یې هم کاروم. خود به یې جوړ کړي، هغه مالې کار کوي، لیکن زه تا ته نوې خبره کوم، اوس اپډیټ خبره درته کوم. په 2019 کال څخه د اډموب پالیسي واوښتله، پالیسي چینج شوله. اوس نشې کولی چې په یوه ټلیفون یا په یوه کمپیوټر کې 2 اکاونټه جوړ کړې بغیر د هغې طریقې څخه چې ته به راولاړېږې. یعنې هغه هم نشې کولی، ته به په داسې یو ټلیفون یا داسې اله پیدا کوې یا کمپیوټر چې په هغه کې درته اوس پورې اډموب اکاونټ نه وي جوړ شوی. نو ګرانو دوستانو، غوږ راته ونیسئ، زه د طریقه درته ښیم. که چېرې تاسې مخکې اکاونټ درلودی او اوس غواړئ هغه بند شوی، اوس غواړئ چې بل نوی اکاونټ جوړ کړئ، تاسې باید چې اول څه وکړئ. ګرانو دوستانو، تاسو به اول د وار راولاړ شئ، یو داسې ټلیفون به راواخلئ چې په هغه کې درته اوسه پورې اکاونټ نه وي جوړ شوی، یعنې د اډموب اکاونټ نه وي په کې جوړ شوی. نور که هر څونه د ګوګل اکاونټونه وي پروا نه کوي، هغه مشکل نه لري. خو خبره په دې کې ده چې صرف په دغه ټلیفون کې به یا په همدغه کمپیوټر کې به د ګوګل اکاونټ نه وي، د اډموب اکاونټ نه وي جوړ شوی. که چیرې په هغه کې نور د ګوګل اکاونټونه وي هغه مشکل نشته، خو صرف خبره په دې کې ده چې په دغه ټلیفون یا کمپیوټر کې به د اډموب اکاونټ نه وي جوړ شوی. نو تاسو په همدغه ټلیفون یا کمپیوټر کې اول د واره د ګوګل اکاونټ جوړ کړئ، نوی اکاونټ به جوړ کړئ پر بل نامه باندې. همداسې په هغه کې به د ریکوري لپاره نوی د موبایل نمبر ورکړئ، یعنې هغه زوړ نمبر که چیرې تاسې مخکې په بل اکاونټ کې ورکړی و هغه مه ورکوئ، یعنې هر څه نوي کړئ. نوې ایمیل آی ډي جوړه کړئ، د هغه څخه وروسته په همدغه نوي ټلیفون کې یا په همدغه نوي کمپیوټر کې تاسې راولاړ شئ، قرار د اډموب اکاونټ جوړ کړئ. بیا هیڅ مشکل نه پیښیږي، هغه مشکل حلیږي په دې خاطر چې ما درته وویل چې دغه میک ادرس چې دی د دغه نوي ټلیفون د هغه دی ثبتوي، هغه چې کله دوی وګوري چې پر دې باندې په دې میک ادرس باندې بل اډموب اکاونټ نه دی جوړ شوی، نو دوی درته قبلوي. او که چیرې مخکې پر دې اډموب اکاونټ باندې پر دې کمپیوټر کې یا په همدې موبایل کې اډموب اکاونټ جوړ شوی، د هغه میک ادرس دستي په دستي ګوري. که 10 واره ته نوم چینج کړې، ټلیفون نمبر چینج کړې، ایمیل ادرس چینج کړې، خو چې صرف په همدغه ټلیفون یا کمپیوټر کې مخکې اډموب اکاونټ جوړ شوی، بیا هم دې تا ته ایمیل راستوي چې وایي تا مخکې اکاونټ درلودی او ته نشې کولی چې اکاونټ جوړ کړې. نو یوازینۍ د حل لاره یې همدغه ده چې ته به راولاړېږې، همدغه کمپیوټر به چینجوې مکمل یا موبایل به چینجوې، او همدارنګه نوی ایمیل ادرس، او همدارنګه پر نوي نامه باندې به ته اډموب اکاونټ جوړوې. نو چې اډموب اکاونټ چې کله جوړ کړي د هغه څخه وروسته هغه فعالېږي. که څه هم اډموب اکاونټ فعاله شي، خو اډسنس هېڅکله نه فعاله کېږي. اډسنس دستي په دستي تا ته 10 یا 15 ساعته بعد تا ته دستي په دستي ایمیل راستي، درته وایي چې مطلب تا مخکې اکاونټ درلودی. دا یوه خبره. بله خبره په دې کې وه ګران دوستان، دلته ځینې ملګرو زما څخه پوښتنې کړې وې چې ځینو ویله چې مطلب اکاونټ ولې سسپینډ کېږي یا ولې اوس سسپینډ هم د منځه ولاړی. ګران دوستانو، د سسپینډ او د ډیسیبل تر مابین فرق شته. پخوا به اکاونټ سسپینډ کېدی، خو اوس چې کېږي مکمل ډیسیبل سي. ډیسیبل یعنې سسپینډ دې ته ویل کېږي مخکې که چیرې مثال په توګه پر سیلف کلیک یا دې باندې به ستا اکاونټ دی پر اشتباهي صورت چې مطلب دغه نفر سیلف کلیک کړی دی، نو ستا اکاونټ به یې د 28 ورځو الی د 30 ورځو لپاره در سسپینډ کړي. یعنې د هغه څخه به وروسته چې 28 ورځې الی 30 ورځې چیرې شولې، د هغه څخه وروسته به بېرته اکاونټ اتومات فعاله شو. خو اوس هغه په 2019 کال کې په نوې پالیسۍ کې هغه نور د منځه ولاړله، ځکه دوی داسې ډېری خلک وایي چې مطلب اکاونټ به ور سسپینډ کړي، خو د هغه څخه وروسته به فعاله شو، بیا به سیلف کلیک شروع شو. نو اوس ګرانو دوستانو په 2019 کال په همدغه نوې پالیسۍ کې
اډسنس که چیرې پر تاسې باندې اشتباهي سي راسن مو اکاونټ ډسیبل کیږي نور سسپینډ دا کیسې د مابین څخه ولاړلې اکاونټ په مکمله توګه سره بندیږي او همدارنګه ځینو ملګرو پوښتنه کړې وای سیلف کلیک د پاره وای مطلب اپلیکیشن ګرانو دوستانو په دغه تقریبا د جنوري او فبروري کې په افغانستان کې که درته وایم په زرهاوو اکاونټونه هم بند سوي دي په زرهاوو اکاونټونه ډسیبل کړي دي اډسنس یعنې چې دونه کې پر اشتباهي سي اډسنس اکاونټ در بندوي نو ګرانو دوستانو که چیرې زما خبره منئ همدغه جنوري خو تېره سوله فبروري شروع ده په همدې فبروري کې تاسو هیڅ کم سلف کلیک مه کوئ که چیرې هم سلف کلیک کوئ خو د ورځې به یو کلیک کوئ نو هغه په دې نه ارزي چې تاسو یو کلیک وکړئ او هغه بغیر یو کلیک یعنې چې ډېر درکې ډېر دا $1.5 الی $2 نو د ورځې یو کلیک که چیرې 2 کلیکه الی 3 کلیکه 4 کلیکه وکړئ تاسې نو ستاسې اکاونټ دا زه 100% درته وایم چې ستاسې اکاونټ بندیږي پر مخ ډسیبل کیږي او دوهمه خبره دا چې بل ملګري پوښتنه کړې وای که چیرې ما په اډسنس اکاونټ کې ادرس ورکړی وي او غلط ادرس مې ورکړی هغه غواړم چې چینج یې کړم نو آیا دا بیرته کولی شم چې چینج یې کړم بل یو هم ملګری ته کولی شې چې بیرته همدغه ادرس چینج کړې و نوي ادرس ته یې واړوې چې زه به یې طریقه درته وښیم کله چې اډموب ګوګل کې مو اډموب ولیکئ اډموب ته رالاست اډموب راخلاص کړئ پر ساین اپ باندې کلیک وکړئ ګران دوستانو کله چې اډموب راخلاص شو د هغه څخه وروسته پر ساین ان باندې کلیک کوو نو اتومات هماغه اکاونټ کوم چې موږ مخکې جوړ کړی وو په تېره ویډیو کې ما درته جوړ کړي هماغه ته داخلیږو نن انټرنیټ یو لږ څه کمزوره دی په دې خاطر یو نو کله چې اکاونټ خلاص شو ګران دوستان کله چې اکاونټ مو خلاص شو همدغه هغه اکاونټ دی چې دا اوس ما درته جوړ کړي په تېره ویډیو کې ګران ملګرو همدغه د معلومات کوم چې موږ تاسو ورته ورکړله همدا د جواب یې راکړی دی یور اکاونټ از اپروډ مطلب اپروډ سو نو ویریفای سو راځو څنګه کولی شو چې همدغه معلومات بیرته چینج کړو راځو همدلته په پیمنټ باندې کلیک کوو پیمنټس ته راځو کله چې پیمنټس ته راللو نو موږ ته به همدغه د پیمنټس دغه راخلاصېږي وینډو راخلاصېږي په همدې ځای کې تاسو راسئ ګوره منیج سیټینګ ته راسئ په منیج سیټینګ چې کله تاسو کلیک وکړئ په همدې ځای کې موږ تاسو کولی شئ چې بیرته هماغه معلومات ورته چینج کړو ګوره دوستانو په همدې ځای کې ګوره نیم اینډ ادرس دی پر دغه قلم پر نښان باندې کله تاسو کلیک وکړئ په دې ځای کې نوم همدارنګه ادرس ټوله مکمل شان تاسو کولی شئ چې چینج یې کړئ او د هغه څخه وروسته کله چې دا معلومات چینج کړله بیا به څه وکړئ همدلته به کوم تغیرات پکې ښکاره راغله اتومات دلته په دې ځای کې د سیو بټن ښکاره کېږي پر هغه سیو بټن باندې کلیک وکړئ نوي معلومات به مو درسره ثبت شي نو او که چیرې غواړئ چې همدغه د پیمنټ یوزرز چینج کړئ بیا راسئ د پیمنټ پر یوزرز منیج باندې کلیک وکړئ په همدې ځای کې هم ته کولی شئ چې ځینې معلومات مثال په توګه لکه د ټلیفون نمبر دی او همدارنګه نوم دی دا دلته هم چینج کړه یعنی هم هلته معلومات چینج کړه هم دلته چینج کړه نور ستا معلومات چینج دي ګرانو دوستانو یوه خبره باید چې بیا یادوري وکړم چې اوس هغه د پخوا وخت نه دی تاسې کولی شئ چې د اډسنس نوې پالیسي وګورئ په هغه کې ډېر داسې دی جدي دي او یعنی اوس هغه د پخوا وخت نه دی نو کولی چې اکاونټونه په هغه د پخوا په رقم اسانه جوړ کړو ډېر په سختي باندې جوړیږي نو ګرانو دوستانو تاسې داسې وکړئ که چیرې غواړئ نوي اکاونټونه جوړ کړئ په نوي ډیوایس کې جوړ کړئ پر نوي نامه او همدارنګه پر نوي ټلیفون نمبر خو ګرانو دوستانو تاسې بیا دې ته مه ورخطا کېږئ اکثره خلک دا فکر کوي چې که چیرې زما د اډسنس اکاونټ یا د اډموب اکاونټ په یوه نامه وي او د بینک اکاونټ مې دلته په بل نامه وي نو ماته به پیسې نه راځي هغه خبره نه ده د اډموب اکاونټ چې په هر نامه وي او د بینک اکاونټ چې په هر نامه وي که چیرې تاسې ورته ورکړئ مشکل نشته پیسې تاسې ته رااستوي خو خبره په دې کې ده چې صرف چې تاسې خپل اکاونټونه په څه ترتیب سره جوړ کړئ او ترتیب سي ګران دوستانو پخوا داسې کېدله پخوا ما خپله هم په یوه کمپیوټر کې 2 اکاونټونه جوړ کړي وو دواړه اپروو سوي وو یعنې دواړه ماته پین یې لره ته راستولی خو خبره په دې کې ده چې اوس نه جوړېږي اوس هغه د پخوا وخت لاړی اوس به موږ تاسې مجبور یو چې یو نوی ټلیفون به پیدا کوو په هغه کې به اکاونټ جوړوو ګران دوستانو د ورور د اکا د زوی داسې ټلیفون د یو چا څخه واخلي چې په هغه کې د اډسنس اکاونټ نوي جوړ شوی په هغه کې پر نوي نامه نوي ایمیل ادرس نوي ټلیفون نمبر او همدارنګه په نوي ټلیفون کې تاسې اکاونټ جوړ کړئ
مشکل نه درته پیښیږي، اکاونټ مو فعاله کیږي. ګران دوستانو زه به تاسو ته اوس یو ثبوت هم وښیم چې مخکې ما په همدې کمپیوټر کې چې اوس ریکارډ شروع دی په دې کمپیوټر کې ما یو اکاونټ جوړ کړی، یعنې ډېر زور مې پر ووهلی. همدا اوس په دا څو ورځو کې چې اکاونټ نه جوړ دی ما ته بیا هم دغه ایمیلونه راواستول چې زه بیا تاسو ته اوس په ثبوت ورسوم، ټول به درته ښکاره کړم. ګران دوستانو تاسو وینئ ما ته بیخي ډېر اکاونټونه دغه راغلي چې ایمیلونه راغلي چې همدلته د یوټیوب د خوا څخه همداسې د اډسنس د خوا څخه چې وایي تاسې مخکې اکاونټونه درلودله په همدې کې ایمیلو کې بیا زه درته پیدا کړم. ګوره همدا دی ګوګل اډسنس، تاسې وګورئ یو الریډي هاف ان اډموو اکاونټ، همدغه ایمیل ادرس یې راکړی دی چې پر دغه ایمیل ادرس باندې تا مخکې اکاونټ درلودی. که څه هم دا ایمیل ادرس په همدې کمپیوټر کې اوس بیخي شته نه، یعنې دا ایمیل ادرس ما څخه ام پاسورډ راڅخه هېر دی، همدا ایمیل ادرس راڅخه هېر دی، خو بیا هم صرف ما په همدې کمپیوټر کې دا جوړ کړی و، خو نه مني، وایي تاسې مخکې درلودی. همداسې نور ډېر ایمیلونه یې راته راستولي چې ګوګل پیمنټ، همداسې ډېر ایمیل ګوره اډموب د خوا څخه دا خو لا نوی اکاونټ وایي افروسو، یعنې هیڅ امکان نه لري چې اوس چې په داسې کمپیوټر یا ټلیفون کې چې مخکې اکاونټ پر جوړو په هغه کې چې نوی اکاونټ جوړ کړي او هغه دې هم اکټیو سي، هیڅ امکان نه لري. تاسو ته حتما د اډسنس د خوا څخه ایمیل راځي دستي به دستي چې تاسې مخکې اکاونټ درلودی. نو ګرانو دوستانو خدای دې وکړي چې سر مو خلاصوي، بیا هم که چېرې تاسې پوښتنه لرئ بله نو راساً د همدې ویډیو لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ، زه به ستاسې پوښتنې درته جواب کړم، او چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ تر څو د هرې ویډیو څخه تاسې برخمن شئ. نو تر بیا پورې د الله په امان ښې چارې ښه ژوند درته غواړم.